ګرانو دوستانو سلام، زه غوټۍ یم. د کووید 19 ویروس ساري ناروغۍ په زیاتو هېوادونو کې خپرېږي. چین اړوندو هېوادونو ته طبي کارپوهان او مرستې لېږلي او د چيني ډاکټرانو او بهرنیو ډاکټرانو ترمنځ انلاين کنفرانسونه هم جوړ شوي دي. چین له دې لارې د دغه ویروس پر ضد د مبارزې لپاره له ټولې نړۍ سره همکاري کړې دی او کوي یې. په کندهار کې میشتو ډاکټرانو له چیني ډاکټرانو سره هم یو ویډیویي کنفرانس جوړ کړ. چیني ډاکټرانو په دغه کنفرانس کې کندهاري ډاکټرانو ته د ککړو ناروغانو د علاج او د دغه ویروس د وقایې په اړه لازمې مشورې وکړي. نو په دې اړه موږ د کندهار د ډاکټرانو ټولنې د عام روغتیا رئيس محمد اشرف نادری سره یوه مرکه وکړه. زه د دغه چیني پروفیسورانو څخه نړۍ مننه کوم، خصوصا د دغه روغتون څخه GPM روغتون څخه چې په دې اړه زموږ سره همکاري وکړه، کومک یې وکړي او هغه تجارب د چین هېواد چې زموږ سره شریک کړله چې هلته د وایرس څنګه سیر کړی و، د هغه باوجود د دغه ناروغان چې پیدا کېدل د هغوی منیجمنټ څنګه شوی و، د هغوی اداره څنګه شوې وه، د هغوی درملنه څنګه شوې وه. او له همدې اړخه څخه د افغانستان له اړخه څخه چې زموږ د حوزوي روغتون ډاکټر صاحبان، د عینومېنې روغتون ډاکټر صاحبان، همدارنګه د عامې روغتیا ریاست اړوند هغه کسان چې ډاټا کولېکټوي او عامه پوهاوی خپروي، د دې سره په څنګ کې معاینات کوي د دې ناروغانو، هغوی ټوله دا کنفرانس کې مخامخ خبرې سره وکړې. هغه پوښتنې چې زموږ سره وې هغه مطرح شولې، د هغه پوښتنو جوابونه موږ ته حاصل شوله. همدارنګه د دې وایرس تکثر، تولید او د انتقال لارو باندې خبره وشول چې انسان ته له کومو لارو داخلېږي او بیا د هغوی وایرس خپل صحت سره کم دی. نو په دې ټولو شیانو باندې وغږېدلو. په مجموع کې کنفرانس ډېر خوندور و، ډېر حوصله سره چې موږ د هغې انتظار کاوه. نو په پای کې بیا هم موږ د همدغه ټیم څخه مننه وکړله او فیصله پر دې باندې وشوه، پرېکړه پر دې باندې وشوه چې د ضرورت په وخت کې به زموږ د غوښتنې په اساس په هرو 2 اونیو کې یا 1 اونۍ کې به موږ دوی سره مخامخ ویډیو کنفرانس لرو او دوی به ټول هغه زده کړې چې دوی لري یا هغه تجارب چې په چین کې پر دوی باندې راغلي وو هغه به زموږ د روغتیا پالانو سره شریکوي. تاسو ته معلومه ده چې کورونا وایرس یوازې د هغه پر مخنیوي باندې باید کار وشي. د دې وایرس تر اوسه پورې لا په نړۍ کې درملنه نه ده شوې، تداوی نه ده شوې. یوازینی هغه څه چې هغه ټولنه ځان ساتلی شي هغه مخنیوی دی. په میله ځایونو کې، په محفلونو کې او په هغو ځایونو کې چې ډېر زیات بیروبار وي د هغه څخه باید کسان لرې پاتې شي. او تاسو ته معلومه ده افغانستان کلتور داسې جوړ شوی دی چې دلته زیات کسان د لاس او د غېږې روغبړ سره کوي. نو موږ په څو ډلو ته د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې څخه دا ویلي هم دي چې باید د روغبړونو او هغه رش ځایونو څخه چې هلته ډېر بیروبار وي باید دوستان لرې پاتې شي، د هغوی سیمې څخه باید لرې شي او هېڅکله د لاس او د غېږې روغبړ ونه کړي، د دې مسایلو څخه لرې پاتې شي. چون دغه وایرس ډېر اسانه انتشار کوي او له نږدې ناستو څخه، د نږدې مجالسو څخه او همدارنګه په کورنۍ کې هغه کسان چې په اخته وي د کورنۍ نور غړي ډېر اسانه مصابېدلی شي. نو زموږ ارزو هم دا ده د دوی هم را سره پر دې لاره چارو ډېر وغږېدل څنګه کولی شو د وایرس څخه ځان لرې وساتو. زما د ټولو روغتیا پالانو څخه او د ټولو ټولنې څخه ارزو او غوښتنه دا ده چې ډېر احتیاطي تدابیر په کار واچوي او ډېر کوشش وکړي چې دغه وایرس په ټولنه کې نور شیوع ونه کړي. نو خدای نخواسته د دې شیوع مخه ونه نیسي، یو غټ بحران رامنځته شي. زموږ اټکل دا وایي چې چېرې د کندهار نفوس 3 میلیونه فرض کړو، په دې کې به کم تر کمه 40 لکه کسان په دې ناروغۍ مصابېږي، اخته کېږي. چې له هغه جملې څخه 4 لکه کسان ایجاب د بستر کوي چې متاسفانه موږ اوس دومره ظرفیت نه لرو چې د همدغو 4 لکو دپاره بستر امادګي ونیسو. د دې سره په څنګ کې چې 4 لکه نفر به په بستر ایجاب کړي، 10,000 کسان به وخیمې خطرناک حالت ته ځي چې کېدلی شي ژوند یې د تهدیدونو سره مخ کړي.